د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وايي په هسکه مېنه ولسوالۍ کې بعد دولت ضد مخالفینو پر وړاندې پیل شوی عملیات ترهغې دوام وکړي څو دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسله والو شتونه پاکې کړي. د دوی پر وینا د یادې ولسوالۍ په ګورګورۍ پاپین ګاجڼه او میاګانو سیمو کې د داعش پر وړاندې چاڼیز عملیات جریان لري چې په ترڅ کې وړ مورز د دې ولسوالۍ په ګاګري سیمه کې په یو هوایي برید کې 14 داعش وسلوال هم وژل شوي دي. لکه څنګه چې دلته زموږ عملیات تر اوسه روان دي او په راتلونکي کې به دوام پیدا کړي او لکه څنګه چې په کوټ کې عملیات ترسره شول په هسکه مېنه کې به هم عملیات دوام پیدا کوي تر هغه حده پورې چې د داعشیانو او د تروریستانو وروستۍ ځالې له منځه تللې نه وي او همدارنګه په نازیانو کې او په نورو سیمو کې چې هلته د افغانستان دښمنان حضور لري د هغو په وړاندې به انشاءالله زموږ عملیات دوام پیدا کوي. په ورته وخت کې ولایتي شورا غړي بیا وایي داعش په ننګرهار کې خپلو اهدافو ته نشي رسېدی او یوازې ولسي خلک ځوروي. همدغه غښتلي اتل سربازان دي چې د اچین ولسوالۍ نه نیولې تر دې بالا او په چراګام او توره بوره اوس خبره د کږې ولسوالۍ د وزیر تنګي پورې رسېدله چې دوی په خپل په مړانه باندې عام زمونږ قواوې عام زمونږ ولسونه د قواوو څخه ملاتړ کوي او قواوې د دوی په مقابله کې شپه ورځ جنګیږي. دوی داعش که وغواړي چې خپل اهدافو ته ورسیږي انشاءالله چې رسېدی به نه شي. یوازینی حرکت به دا چې زمونږ خلک به پکې لږ متضرر شي او خلکو ته به پکې زیانونه ورسیږي. د یادونه ده چې د اچین کوټ او هسکه مېنه ولسوالیو کې تر عملیات وروسته داعش ډلې په دې وروستیو کې په چراګام او خوږیاڼو ولسوالیو کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی.